السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې به درته در وښیم چې څنګه کولی شئ چې خپل عکسونه به داسې جوړ باندې روغ کړئ چې خلک درته حیرانه پاتې شي. مطلب خپل عکسونه داسې ښایسته کړئ، داسې بلا شي فیچر، داسې اپشنان پکې ولګوئ چې هر څوک به درنه تپوس کوي چې دا تاسو څنګه ایډیټ کړی، مطلب څنګه دې جوړ کړی دی دغه تصویر. خو دې نه مخکې تاسو ته درخواست کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو دا سبسکرایب کړئ، خو د घंटे निशान هم کلیک کړئ چې زموږ نوې ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. نو ملګرو سمپلی دې لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته ډسکرپشن کې درکړی دی. کله چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ، د اپلیکیشن تاسو کولو کې تاسو ته به داسې انټرفیس راوړي. ټیک ده، دا وګورئ تاسو، دا تاسو کتلی شئ که ایډیټینګ شوی دی. اوس د دې نه سمپلی دا ستاسو ګیلري کوله وشوه، دې نه تصویر به تاسو څه کوئ سلیکټ کړئ. دا وګورئ اوس ما له دې ځای نه دا تصویر راواغستو، صحیح ده. کله چې تاسو دغه تصویر سلیکټ کړو د دې ځای نه دا کتلی شئ تاسو. اوس تاسو لاندې راشئ، دې کې تاسو ته زه آپشنان ښیم چې کم اپشنان دي پکې. اولنی خو پکې دی میجیک، دا سمپلی په دې باندې تاسو کلیک وکړئ، دا کولی شئ تاسو میجیک شان مطلب ښایسته یې کړئ. دا وګورئ تاسو. اوس دویم آپشن له راشئ هیل، سمپلی په دې چې تاسو کلیک وکړئ نو دا بیک ګراؤنډ چې کوم دی هر څه چې دي دا به تاسو څه کوئ لږ شانتې بدل به یې کوئ د دې په ذریعې سره. لږ ویټ به ورته کوئ، ټیک ده، ځکه چې نیټ سلو دی نو لږ ټایم به اخلي معمولي. دا وګورئ تاسو چې دا بیک ګراؤنډ بدل شو، خو د تصویر داسې دی چې دې کې سکای نشته. نو زه درته ښیم چې تاسو به سکای څنګه چینج کوئ. دا وګورئ تاسو، دا تصویر به راواخلو نو میجیک سمپلی په سکای باندې اوس کلیک وکړئ. دا ګورئ ښه اسمان دی سټایل ته ګورئ، مطلب چې دا تاسو څنګه کولی شئ مکمل یې چینج کړئ. دا وګورئ تاسو، شاید بیک ګراؤنډ ته ګورئ، ټیک ده، چې څنګه کم بیک ګراؤنډ تاسو خوښ وي نو هغه پکې تاسو استعمال کړئ. ډېر مزدار آپشنان دي پکې، دغه د سکای ده. دا وګورئ تاسو، ټیک ده. اوس همدغه شانتې اوس راشئ دی خوا فلټر مین شی پکې فلټر دی. داسې فلټر لکه دې کې داسې فلټر دي چې هغه به تاسو په آیفون کې هم نه وي لیدلي. مطلب کوم فلټر چې تاسو استعمال کوئ نو دغه فلټرز وغیره به په آیفون کې هم نه وي. مطلب د آیفون نه ښایسته فلټر دي پکې، هر فلټر د بل فلټر نه ښایسته دی. دا وګورئ تاسو، دنیا شی فلټر دي، کوم فلټر تاسو استعمالول غواړئ نو هغه تاسو سمپلی د دې ځای نه څه کولی شئ استعمالولی شئ. همدغه شانتې اوس راشئ نور درته پکې ښایم چې فردر پکې تاسو ایډیټینګ کې څه څه کولی شئ، مطلب د تصویر جوړولو پکې څه دغه شانتې دې خوا راشئ، دا تاسو کتلی شئ کمپلیمنټ سمپلی به دې کلیک وکړئ. دا وګورئ تاسو کوم شی پکې لګول غواړئ، سټارز وغیره څه شی لګول غواړئ هغه پکې تاسو ښکلي په اسانه طریقې سره لګول غواړئ. دا وګورئ سموک وغیره هارټ چې دی کوم ساین، مطلب مکمل لکه داسې تصویران به درله جوړئ چې خلک به درته حیران پاتې شي. داسې به تاسو تر ننه پورې اړو لیدلي هم نه وي. مطلب داسې ایډیټر یې خو ډېرې زیاتې دي د تصویرانو جوړولو د شوقیانو دپاره، خو داسې به نه وي. دا وګورئ ویدر چې لګول غواړئ، لینس پلیئر، مطلب چې څه شی پکې لګول غواړئ نو سمپلی د دې ځای نه یې ښه په اسانه طریقې سره لګولی شئ. دا وګورئ اوس ایډجسټ کول پکې غواړئ، څه شی کنټراست مطلب لایټ کمول غواړئ، سیوا کول غواړئ هغه پکې هم د دې ځای نه کولی شئ. دا وګورئ تاسو لایټ څونه سیوا کول غواړئ، څونه کمول غواړئ. دغه شانتې وایبرنس له پکې راشئ، شیډو پکې وګورئ، مطلب شیډو پکې څونه راوستل غواړئ، او فلټر ویجنیټ هایلایټس مطلب ټمپریچر هر څه دي پکې. داسې ایډیټر دی مطلب د تصویرانو جوړولو دپاره چې تر ننه پورې به تاسو اړو خپل په موبایل کې استعمال کړی نه وي. ډېر زما خو ډېر خوښ دی، ما سره خپل په موبایل کې دی، زه یې په خپله استعمالوم. نو امید لرم چې ستاسو به هم ډېر زیات خوښ شوي په خپله، او که خوښ شوی نو لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ. د راتلونکي ویډیو پورې